این الکترونیکی بسیار یک تذکره خوب است. به خاطر یک سبک است میتونی که هر جا بردش آن پرست است، جای خراب نمیشه. او کاغذی بسیار کلان هم بود، آدم که تو به زحمت میشه میشارید خراب میشه، یک جنجال جور میشه. این مال بیان بگیرن که بسیار یک چیز خوب است. فهمیدی؟ اگر تذکره پیش نباشه آدم هیچ اعتبار نداره. اگر تذکره داشتی هر رقم اعتبار. این بسیار چیز خوبه، باید به که حتی زودتر باید بیان بگیرن. تذکره الکترونیکی هویت ملی است. برای هر فرد هر جامعه نیاز است که تذکره داشته باشه. دیگه تذکره الکترونیکی سرعت بخشیدن در کارهای روزمره شناسایی افراد بسیار سریعتر انجام میگیره. خب تذکره ورقی یک چیزی است که اصلا در یک کشور رایج نیست، ولی تذکره الکترونیکی خوبی خودش هم داره. مردم ما باید کوشش کنن که هر چه سریعتر تذکره اخذ کنن، برای اموراتشان بسیار خوب است. ما آمدیم در ظرف نیم ساعت کار ما پروسه پیش رفت و در عرض نیم ساعت کار ما تمام شد. 5-6 نفر بودیم که ثبت نام شد. بسیار روی خوب، نیک، کارمندای بسیار پر انرژی، کارشان بسیار خوب بود. دلته راغلی چې برقي تذکره واخلم او برقي تذکره چې دا ډېر فواید لري. مثال په تور په دې کاغذي تذکره باندې یو څوک چې نو هغه جنایت هم ترسره کولی شي او هغه جعلي هم جوړېدلی شي. او برقي تذکره چې دا نه جعلي جوړېږي او نه په دې باندې چې نو کوم جنایت ترسره کېږي. جنایت ترسره شي نو بیا فورا چې دی هغه ټول چې ریکارډینګ چې نو هغه دغه کېږي. خلکو ته پیغام دا دی چې څومره خلک چې هغې وس کېږي او هغې راتللی شي او مشکلات نه نو هغه خپل برقي تذکرې د هغې واخلي.